الله دا وعده کړي چې رسول صلی الله علیه وسلم به په دنیا کې هم څوک کوي کامیابی به او په چا کې په دنیا او په آخرت دواړو کې به څنګه کوي کامیابی به ورته نشته کامیابی به. نو دلته بعض انسانان حسدګر چې دا خبر واوري چې نبی علیه السلام الله دنیا کې نصرت ورکوي په آخرت کې غوسه یې ډېره راسي غوسه دي ایزي غوسه انت سړېدلی شي چې چت کې رسۍ ځان ته واچي او غاړه کې واچي د دې لمځکې نه ځان راقات کښېني کوم بوشته مشته باندې چې ولاړ یا په لغت وایي چې دی په هوا پاتې نو چې بیا مړ شي دا کوم چلې چې جوړ کړي بیا دی ځان سره پیو کړي دا غوسې چې وکړې چې نه که دی له منځه لاړې غوسې موسې کار نه و دا الله وعده کړې خامخا به رسول صلی الله علیه وسلم او چا سره هم په دنیا کې او هم آخرت کې الله عز وجل نصرت ورکړي. وکذلک انزلناه آیات بینات همداسې موږ نازل کړي آیتونه واضح وان الله یهدی من یرید الله هدایت کوي چاته چې خوښه شي. ان الذین آمنوا کسان چې ایمان راوړی والذین هادوا کسان چې یهودان دي والصائبین دلته طالبانو روح المانی په دې بحث کړی چې صائبین څوک یو کتاب د طالبانو الملل والنحل عبدالکریم شهرستانی په دې کې طالبانو دنیا کې چې کومې ډلې او ټپلې تېرې سوي دغه ډلو تعریف په دې کتاب کې که کتاب د طالبانو یو جلد کې په اسانه پیدا کېږي الملل والنحل دا یو خو خبر واورئ طالبانو یو ورې صائبین چاته وایي وی دا په زمانه د ابراهیم علیه السلام کې یو قوم و دوی ویلې چې د انسانانو د الله په مابین کې یو رابط ته ضرورت شته لکه رسولان رابطان دي که نه خو دا رابط به طالبانو جسمانی نه وي دا رابط به څوک روحانی یعنی ملک به طالبانو دا د صائبینو مذهب و صائبین د ابراهیم علیه السلام زمانه کې یوه ډله وه دوی ویلې د مخلوق او د خالق په مابین کې چاته ضرورت شته یو رابط ته خو دا رابط به څوک وي روحانی به طالبانو دې ته څه وایي دې ته صائبین وایي دا ډله طالبانو صائبین. والذین هادوا کسان چې یهود دي والصائبین والنصارى والمجوس مجوس چې و طالبانو روح المانی دلته لیکي اولینی سړی چې دین د مجوسیت دنیا کې را پیدا کړی ده نو دا طالبانو ورونو منج گوش و طالبانو بوچی وی غوږونه ول منج گوش بوچای موږ ورته وایو داسې غوږونه یې ورځتي مجوس تر نجوس نو دنیا کې له زردشت نه طالبانو مخکې هم په دنیا کې د آتش پرستۍ دنیا کې یو دین تېر شوی ده چې دې دین ته یې هغه ویلې زردشتیت دین ویلې زردشتیت په دین کې عبادت ته اور کېږي. زه طالبانو دا ورې ایران ته چې تللی یم یو مارکیټ ته ملګري سره لاړلم یو دوکاندار یې راوکړو د هغه وي دا اوس هم د زردشتیت په دین باندې ایرانی وي اوس هم د زردشتیت په دین باندې ځکه اصل د زردشتیت د دین د کسرا امپراتوري وله فریدون یې ورته ویلې اولینۍ کوټه چې د زردشتیت د دین دپاره جوړه سوه روح المانی وایي دا کوټه په توس کې وه توس د پخواني د نیساپور برخه ده چې امام غزالی رحمه الله هم د کوم وطن ده که نه النیساپوري توسي دلته په توس کې اولینۍ هغه جوړه سوله هغه بله په بخارا کې وه طالبانو ورونو په سجستان کې وه دلته روح المانی وایي چې کرکو و طالبانو کېدلی سي دا طالبانو اراکوریه وي اوسنی ارغنداب طالبانو قندهار پخوانی د دې ارغنداب پخوانی نوم اراکوریا الاکوزیه چې ورته وایي دا چې ځکه روح المانی دلته په سجستان کې کرکو کوي دا اراکوریا او کرکو دا طالبانو علما وایي پخوانی ارغنداب ده ځکه دا ډېر شین وطن د طالبانو انسانان مخکې عادت ده او د اوبو سره به یې ډېر اړول والله اعلم دلته یو لوی معبد و او بعضې نورو ځایونو کې بیا دا معبدونه ول په اصفهان کې و یو لوی معبد چې و طالبانو ورونو د زردشتت د دین په بلخ کې و خو دا هغه تاریخي معبد بیا و چې زر کاله اور نه و ګل شوی دا په بلخ کې و د بلخ ولسوالۍ کې چې دې ته معبد د نوبهار یې ورته ویلې دا اوس هم دا کومه جنډه څه ده چې په بنوروز په ورځ باندې دا عین د زردشتت د دین نه راپاتې جنډه ده الله دې ورکه کي خو دا چې ته یې فلسفه چاته ووایې بیا کې باندې پوهېږي دا به طالبانو دنیا کې څلور لویې کوټې وي چې خلک به حج ته راتلل د اسلام نه مخکې یوه کوټه چې خلک به
حج عبادت ته راتلل هغه معبد د نوبهارو بیرغ به طالبانو دومره کال کې به یو بیرغ بدلوه یو وارې بیرغ وی هغه سوی و داسې باد وړی و یو څه برخې عین په ترمیز کې اچولي وي دومره لرې وړي و نو اجنډه تر اوسه پورې تیر جمهوریت کې وی دا د مونږ کلتور د مونږ کلتور هغه کلتور د چې د اسلام د اصولو موافق وي د زردشتیت د دین موافق کلتورونه یا د بودایزم د دین کلتورونه طالبانو هغه مونږ نه منو نو دوی به د اور ډېر عبادت کوو اوس هم طالبانو په افغانستان کې هم دلته د زردشتیت دین تیر سوی اوس پورې په افغانستان کې هغه فکري لا لږ لږ تا یو دلیل کله چې واده یې مونږ تاسو شمعې چې بلو دې کې اوس شي د اور عزت کوو شمعې رابلي کو تاسو کې عادت ته د خینې په باندې شمعې بلي تیل ته راوړي بیا دا طالبانو د زردشتیت دین د اسلام کې ناروا لري ورکي ته چې یو انسان ته فلسفه درته ووایي بیا طالبانو نه مني شمعې د چي دپاره راوړي اور د پکې یا که تاسې په یاد وي اوس خو د علم ډېره وده وکړه دا د برات په به ته وه 15 د دې باندې به ورونه بلول تاسې په یاد ورونه به یې بلول پورته پورته به یې اچول توپونه به یې جوړول دا طالبانو علم مزل وکړه که یې ونه کړي رښتیا ووایي ایما په ژوند باندې طالبانو ایما په ژوند باندې مونږ یو مدرسه کې وو په مهاجر کې مدرسه طالبانو په الا الذین آمنو کې وه هلته یو ځای و طالبانو نو هغه چې مدرسه و د ما اوس هم په یاد مونږ چڼیان ولو د برات په داسې ورونه افغانانو کیمپ و د افغانانو ورونه یې بلول که نه اوس صفر ضرب صفر شو طالبان لکه علم خپور شو هلته طالبان په میبزي باندې لګیا و میبزي و دین یې سره چي کنه صدرا و دین سره یې د دین کتاب ده نه هغه خو یې د دین سره چي ملایان هلته مصروف دا مسلې تر نه وي اوس علما بیرته ورځ تر بلې د حدیثو میدان دلته ګرم شي قرآن ترجمې شروع سول مخکې انقلاب ټول افغانستان کې چا ترجمه نه سو کولی کوم نو لا بسې ترجمه شروع کړه هغه ته به ویلې دا پنجشیری او کافر کېږي وایي تاسې پوښتنه وکړئ طالبانو په مخکې د چې کمونستان راغلي نه ول موږ ته دا جهاد ډېر ښه سو طالبانو موږ ویښ شو ټول افغانستان کې چا د قرآن ترجمه نه سو کولی چې وبې کړه وایي پنجشیری کتاب کې به طالبانو چې بخاري به یې ویلې یا د نحیو د صرف د کتاب کې د قرآن آیات به راغی ملا ښه ملا بوخیز به یې که راچاو دا فکریه داسې جوړه وایي د آیات ترجمه مه کوئ کافر کې ابې دغسې پرېښوده سبحان الله موږ مدل کړی که مو نه ده کړی طالبانو داسې فکر وکړئ هغه تیاره کې ولو چې په کافیه کې په جاني کې به آیات راغی ملا به ترجمه نه کوله وایي کافر کېږي دا طالبانو داسې فکریه ورکړل سوې وله چې قرآن دې پاتې وي کافیه باندې د خلک مصروف وي قرآن دې پاتې وي بزي باندې د خلک مصروف وي ولې لکه که قرآن را ژوندی چې طالبانو اسلامي امت کې دا روح ده نو دا روح چې اسلامي امت ته ورغی بیا اسلامي امت کله په قرار کینی بیا په قرار بیا به طالبانو مجبوري چې د حرکت لارې لټوي کله په دې لاره باندې ووځه د ښې خواته وروځه کله په دې لاره باندې وروځه کله یوه جې ته مدل کوه کله بل جې ته بیا د اسلامي امت ته را ژوندي کېدلو بېرته د روحیې فکر لري انشاءالله چې قرآن دا ورې در نه دا بریلویان مړ لیکي طالبانو ښه دوی هم د ترجمو سره داسې جوړ نه دي دوی وایي چې د مولایان چې ډېرې ترجمې کوي پنجپیریان غوندې دي طالبانو ورونو پنجپیریات نه د اسلام ته روح راچول د اسلامي امت کې د اسلام روح ورچول والذین اشرکوا واکسان چې مشرک دي ان الله یفصل بینهم یوم القیامه الله به فیصله کوي په مابین د دوی کې په ورځ د قیامت ان الله علی کل شیء قدیر الله په هر شي باندې قادر ده او قدرت لري الم ترت نګوري ان الله یسجد له الله لره سجده کوي من هغه څوک فی السماوات ومن فی الارض هغه چې په اسمانونو په مځکه کې دي والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله څوک چې الله سپکي فما له من مکرم نسته بیا څوک چې د ته عزت ورکي ان الله يفعل ما يشاء الله کوي هغه چې خوښه یې سي طالبانو ورونو روح المانی دلته یو بله خبر کوي طالبانو جمع بین الحقیقت والمجاز په یو لغت کې دواړه راتلل چې حقیقت و مجاز دواړه وي پکې که نه خو دا زموږ د احنافو د اصولو فقه کې جمع بین الحقیقت والمجاز نسي راتلی که نه دا د شافعیانو مذهب شافعیان دلته لیکي چې جمع بین الحقیقت والمجاز راغلی که نه ځکه ګوره ان الله یسجد له من فی السماوات المار سجده خو چاته وایي طالبانو وضع الجبهة علی الارض که نه دا خاک دې ته طالبانو وایي سجده وایي نو دغسې سجده خو تنات څوک کوي
انسان یې کوي. نو لمر او سپوږمۍ او ستوري او غرونه او دواب دوی خو په دغه معنا سجده نه کوي. دلته دا یسجدو تر طالبانو یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض که ذوی العقول تېر نه راواخلې نو د دوی سجده خو په همدغه معروفه معنا باندې او دا د نورو سجده هغه د تدلل او د عاجزي او د تسخیر په معنا باندې. نو خو دلته سجده په دوه معنا وسوله. د انسان سره یوه معنا سوله د نورو په حق کې په خودو سوله. نو جمع بین الحقیقت والمجاز راغله. نو دا روح المانی دلته بحث کړی ورباندې طالبانو ورونو. جواب یې داسې کړی حاصل داسې د طالبانو ورونو چې دلته اصلي معنا د سجدې څه شی. یو خو هغه معروفه په شرع د طالبانو د سجدې اصلي معنا دا د طالبانو ورونو خضوع عاجزي. یو څوک چې چاته تسلیم سي چاته عاجزي وکړي نو دلته مطلب دا د الم تر ان الله یسجد له الله لره عاجزي کوي الله لره مسخر دي ټول هغه شیان چې پس بیخي جمع بین الحقیقت والمجاز نه ټول حقیقت. هذان خصمان اختصموا في ربهم. دا داسې چل و طالبانو ورونو چې کله د بدر جهاد و نو هلته د اسلام له طرف نه حمزه ابن عبدالمطلب عبیده ابن حارب علي ابن ابي طالب دا له یو طرف نه راووتل. پخوا وخت کې طالبانو جنګونه داسې ول ای طالبانو د الله خاطر وتئ راووځئ له خپل حالت نه. یو کتاب ده ما سره هغه نومېږي طالبانو فن حرب الاسلامي 5 جلدونو کې کتاب ده. په جنګ باندې بحث کوي چې دنیا کې د اسلامي امت د اسلام لاول نه تر اوسه پورې د جنګ باندې څنګه ای طالبانو کوم جنګ چې د اسلام په اوایلو کې کته نن موږ بیخي د خندا وړ بولو چې هلته نادر لیولي غولي جنګونه کېدل. جنګ به داسې کېده طالبانو صف په ودرېد په میدان کې یو صف په دلته یو کافرو ودرېدل ته مسلمانانو که نفر به ډېر بیا به د غست شاته صف خلک ودرېد چې به 3 نفره غجې نه راووتل یا یو نفر به راووتل یو صف نه ویله به یې څوک ما سره مبارزه کړي. دا اول جنګ به د مبارزې و هغه سره به هم توره وه ده سره به هم توره چې به یې خوا نه به دی راوته دوی به خپل منځ کې سره وهل شروع کړل که دی به یې وو که به یې وو که یو به یې وو طالبانو چې به نور خلک هم جنګ ته راخته سول. دا جنګ داسې دا د جنګ بڼه په جزیرة العرب کې د اسلام جنګ اول هم داسې کوچان ول همدا یې جنګونه ول. کله چې اسلامي امت طالبانو ورونو له جزیرة العرب نه د وتلو اراده وکړه دا ډېر ښه کتاب د طالبانو ورونو. یو ورځ چېرته وخت راغی درته ووایم خو دا وعدې رښتونې بیا نه دي کوم یې در سره خو جای چې راغی بیا درته کوم چې جای رانغی بیا خو ما نه دي. په طالبانو دې کتاب کې لیکلي کله چې صحابو ټوله جزیرة العرب ونیوله په طالبانو اوس د جنګ بڼه ځتې بدلیږي هغه ته ځي د بیزنیتیه د نصرانیانو لوی قدرت او واټ چې د بیزنیتیه بادشاهي ورته ویلې دې ته مسلمانانو روان شول چې ورتلل په منځ کې دریاب وتلي نو د جنګ بڼه بدلیږي که هلته طالبانو جنګونه دریابي هغوی هلته کافران ول تر اوسه خو جنګ جزیرة العرب داخل کړو د بیزنیتیه د هغه سره چې جنګ کېده دریابي جنګ کېده. د معاویه رضی الله عنه په عکا کې طالبانو په دې اوسنۍ اسرائیلو کې پخواني سام به د دریاب په څنډه باندې غټې غټې کارخانې معاویه رضی الله عنه جوړې کړلې په زرګونو بیړۍ پکې جوړې شوې اسطولونه به یې هغې ته ویلې. کله چې طالبانو د تبریز فتح شروع کېدله ځکه دا جزیره ده په دریاب کې 2000 بیړۍ طالبانو د مسلمانانو روانې وو. وړې اسطولونه چې ول وړو اسطولونو کې به سل نفر سپارول او 100 دانې طالبانو تنا په منجنیکونه په بیړیو کې بار ول. دا ټول طالبانو د تبریز جهاد ته روان شول د جنګ بڼه بدله شول که نه او داسې پرمختللي بیا طالبانو دا نږدې د کراچي چې فتح کېدله د پاکستان کې یو ځای د کراچي ورته وایي د دې پخوانی نوم دیبول د طالبانو دیبول د دې فتح چې راځي د هغه د تاسې که قصه اورېدلې وایي وا معتصما وایي معتصم نسته هغه معتصم چیغه طالبانو د کراچي په فتح کې سوې دا تیښه دا داسې چلو چې کله سند و هند فتح سو دلته یوه بیړۍ کې د مسلمانانې ښځې ناستې وې هلته واکمني د حجاج ابن یوسف په طالبانو ورونو نو بیا دا بیړۍ نه ښځې کته کړې وې د دیبول په زندان کې زنداني ولې دا دیبول د بودایزم د دین لوی معبد و دلته شغت بیرغ یې باندې درولي و بیا چې کله دلته یوې ښځې چیغه وکړه وا معتصمه ای معتصمه ته چیرې مونږ کفر نیولي یو دا غږ طالبانو بیا معتصم ته ورورسېد. حجاج ابن یوسف د خپل وراره طالبانو محمد ابن القاسم الثقفي چې دی طالبانو د ټول سند فاتح دی دا دی ورته راولېږه دی د ده وراره مو طالبانو د حجاج ابن یوسف وراره یې مو او زوم یې مو
19 فکر کوم په هغه زمانه کې چې دی دلته راغی نو دلته چې راوست طالبانو د کراچي فتح چې په باندې راوستله نو د بصرې نه یې ځواک را روان کړ بصره تر د عراق بصرې نه یې ځواک را روان کړ منځ کې دریاب راته دلته یو ځای د مکران ورته وایي چې اوس د پاکستان او د ایران حدود سره دلته نږدې کومه ساحه کې پروته د پاکستان بلوچستان کې مکران ورته وایي دې مکران ته چې بیړۍ را روانې سولې د مسلمانانو له بصرې نه په دریاب کې راواوښتلې دلته راغلې د دیبول ته راغلې دیبول یې محاصره نو د مسلمانانو سره یو منجنیق و طالبانو ته وګوره د جنګ بڼه څومره بدله شوه دا منجنیق 1500 کسان پناه د منجنیق ته وخپل چې دا بېباره و بیا به چې کله ټوټه که مغجین یې جوړ و 1500 نفره تنها د یو منجنیق خادمان اصلي ویستونکي ته یې ته اوس ګوره نوم یې ذهن کې سته راته طالبانو خو ما یو دم خبر شروع کړله جعد ابن تیشی نومېده محمد ابن قاسم ثقفي ورته ویلي دوی دلته د دیبول په ښار کې هغه ونیو یو کافر ورته تسلیم سو هغه ورته ویلي چې که تاسې څومره جنګ وکوئ چې دا بیرغ نه ده د بوت په سر باندې چې ولاړ ده دا د معبد په سر ولاړ ده ډېرې کلک در چې دا بیرغ وي دوی جنګ نه پرېږدي که بیرغ ونړېده بیا دوی جنګ پرېږدي نو تاسې څومره کوښښ چې کولی شئ چې د هغه وکړئ د بیرغ ونړوي نو دا منجنیق کې راوسته طالبانو ده غوښتنه ترنه وکړه محمد ابن قاسم ثقفي چې بصرې نه ده منجنیق راوړئ 1500 کسان ته نه د یو منجنیق هغه ول تاسې چې اوس نظامي درسونه وګورئ د یو ډیسي توپ څومره کسان دي هغه نظام جوړښت کې یوه چلمیله یا یوه د 12 د دی څومره کسان دي په نظامي هغه هلته طالبانو د یو منجنیق 1500 کسانو څومره غټ کړو دا بلا نو دا یې چې راوسته طالبانو ورونو کېښودو دا کوم یو چې ویستونکی یوه ماهر یې هغه ته محمد ابن قاسم ثقفي ویلې وایي اداره ته وویله دا بیرغ دا یې داسې کلک لرګي یا کوم هغه باندې کړی چې په اسانه نه نړېده سړی خو نه څو کولی چې ویستلی نه وای نو ده ورته ویلې وله مې خو یو عادت یو کار به ما ته کوئ چې د منجنیق لرګي چې دي دا به یو متر واړه کوئ هغه ورته ویلې چې دا خو ډېر قیمتي منجنیق ده دا چې موږ تا ته واړه کړو بیا دا موږ بیا نسو جوړولی هغه ورته ویلې که وړه کوې ویسته یې سم که نه یې نسم ویستلی هغې ورته ویلې صحیح ده واړه به یې کو خو بیا دې کوونه ویسته بیا ده ورته ویلې چې دواړه لرګي د منجنیق پرې کوم یو متر که مې ونه ویسته بیا هم دا بیرغ مې ونه ویسته په منجنیق بیا دې ما دواړه لاسونه پرېږدي عام محضر کې ورته ویل چې دا لرګی له یو طرف هم یو متر پرې کړه له بل طرف نه یې پرې کړه منجنیق برابر ډبره یې پکې کېښودله طالبانو په اول وارې چې وویسته هغه به خو دا دومره ډبره وه هغه وخت کې همدا توپونه ورته دي چې پرې ور وویسته که نه دا کومه لرګي یا په کومه وسپنې باندې چې بیرغ دی چې ویسته په ملا باندې مات چې مات یې که درب راوغورځېد چې راوغورځېدو بس یو د تکبیرونه نارې سرې مسلمانان هغه زندان ته چې په دیبول کې ول چې وا معتصما ښځو غږ ترنه کړي هغه غږ طالبانو مسلمانان تر ټولو نظر زندان ته هغه وکړه ښځې راخلاص دا د کراچي د فتحې هغه د طالبانو دې ته دیبول وایي که د کراچي نوم طالبانو دا اوسنی پلان الدیبولي دا طالبانو دیبول درسې فتحه راغله مسلمانانو څنګه ترقي وکړه چې جنګ بڼې بدلېدلې دوی هم بدلېدل سره موږ زه مزار شریف ته تللی وم نو هلته طالب راته ویلې چې په راسه هغه موټرسایکل هم دلته ولاړ د بوشکم ولاړ د نیلجا هلته ما ورته ویلې طالب جانه څنګ ته یې بل ډیسي توپ ویني چې ولاړ ده دا د انګریزانو د وخت و دې ته هم بیا وګوره که نه د انګریزانو وخت کې چې موږ جنګ کوو طالبانو د انګلیس سره چې موږ کوم جنګ و طالبان ټولو وسلې موږ جوړ کله چې کابل کې هغه غټ لوی عملیات د انګلیس د استعمار په مقابل کې شروع سول لوی عملیات دوی د کابل بالاحصار نه د مجاهدینو په د باروتو په هغه باندې ډېر انداختونه کول کومې فابریکې چې وې د باروتو موږ هلته خپله باروت جوړول هلته ټول توپک دې موږ خپل ول همغه د مزار په موزیم کې طالبانو یو ډیسي توپ یې کړی د همغې بوشکې سره نږدې تاریخ یې پرې لیکلی چې څه وخت دا جوړ شوی خپل افغانانو ډیسي توپ درلودي نو موږ و طالبانو 100 کاله بعد یا 1.5-200 کاله بعد موږ طالبانو چې بوشکه جوړه کړې ده اول ته 200 کاله مخکې ډیسي توپ جوړ کړی موږ شاته راغلي کومه نو انسان چې غیرت پکې وي بیا چې ورته چې دا بوشکه د تا لیدلې ده که نه تنګ ته د ډیسي توپ لیدلی که نه ډیسي توپ 200 کاله مخکې موږ جوړ کړي اوس موږ بېرته بوشکې ته راغلي شاته تللي کومه ته موږ شاته تللي خو نور شاته تلل نه غواړو طالبانو که څومره خلک هم تیږې روا چې کنځاوې راته وکړي ودي طالبانو یو عالم دنیا کې تېر شوی د هغه نومېږي تفسیر د قرآن جوړ کړی ده علامه اسماعیل بروسي الرومي الحنفي روح البیان تفسیر یې چې جوړ کړی د طالبانو په روح البیان کې هم دا خبر کړی دی یو بل کتاب دلته هم کړی دی وایي د اسلامي امت داعي باید دتي لکه دریاب و خبر واورئ طالبانو د اسلامي امت داعي باید دتي لکه څوک لکه بحر غوندې بحر ته طالبانو ورونو چې سوټه ور واچوي مردارېږي خوی پې بدېږي دا جقې ووهي راووهي هغه ورید راورید هغه هم پکې پاک شي دی که نه که جنوب سړی دریاب ته ورسي
دریاب مرداري که دی پاکوي دی پاکوي صحیح. نو د اسلامي امت داعي به دلته طالبانو لکه دریاب که جنوب ورتلم مردارو دی به پاکوي دلته به راوځي. نو طالبان ما ته کله کله وایي که ملا په تا باندې فتوا لګولې ده لګولې دي ما لږه سره څه کار. ما خپل هدف د ژوند ده، ما د ژوند هدف دا دی چې زه اسلامي هغه ملا داسې ویلې ملا پرېږده چې ځان نه داسې جوړ کړه لکه بحر غوندې بیخي هر چا کنځاوي لکه سوټي داسې دي کړي که رایې ته ولې هر چا یې کول ته پاکوه هغه انحلاف کړه ته پرې مردار نه سي. تاسې که ځان نه داسې مرچ هغه علما جوړ کړه چې ما دې چا درته ویلي نه بل خبره دلته ته نو بیا وایي کتابونه راواخله 2-3 زره دلته یې کښېږده ویډیو یې وکړه چې زه ورته دا طالبانو د علم لاره نه ده ګورئ. که غواړئ چې اسلامي امت څوک له کندې نه راوباتې بیا ملا سره ما اخته کېږي. زه چې دغه ملا پر اخته سم په ما رد بیا خو طالبانو زه هم دلته اخته سوم بیا خو ما مزل شروع ونه کړ. څومره ښه خبرې کړې چې داعیان باید ځان نه څوک دي جنوب پار کړي نجد ټوټې چروات وره طالبانو هغه بیخي څوک نه کي باید دریاب نه مرداري نه مردار نه په غوسه کېږي دریاب بیخي خبره هم نه ده. داسې ډېر کار خلکو راغورځولي دی په کوم ته ګوره چې داسې ورید کړي راورید کړي هغه تروشي بال د دریاب اوبه خو تروشي که نه بس لاړې انحلال کړي طالبان کله انحلال راغی هېڅ شي نو داسې طالبانو الله عز وجل مو انسانان داسې انسانان جوړ. دا مطلب دا و چې د جنګونو بڼې بدلېږي. دنیا طالبانو د هرې زمانې خپله تقاضا وي موږ دین نه بدلو او علتونه بدلېږي. طالبانو د علتونو د ودې نه طالبانو احکام بدلېږي انسانان باید بدل شي. او طالبانو ورونو د جنګ له هغې خوا نه خو دا 3 نفر راووتل د بل طرف نه د کافرانو له طرف نه عتبه راووت شیبه عتبه ابن ربیعه شیبه ابن ربیعه او ولید ابن عتبه دا 3 نفر راووتل طالبانو جنګ سره وشو. جنګ چې سره وسو کافران 3 وړه مردار چې طالبانو جنګ ونیښته. دا د بدر د جنګ اصلي هغه دا و اول 3 کسانو 6 کسانو مبارزه وه وروسته چې عام جنګ شروع شو. هذان قسمان اختصموا هذان دغه خصمان والاختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب قد اکړل سوي جوړ کړل سوي دوی د پاره کالي له اور نه يصب من فوق رؤوسهم الحميم ورچول کېږي به پاس په سرونو د دوی ګرمې اوبه يسهر به ویلي کېږي به په دې اوبو سره ما هغه چې په دې دوی په خېټو کې دي والجلود او د دوی پوستکي ولهم مقامع من حدید دوی کافرانو لره به ګرزونه وي د وسپنو. د ګرز مونږ ګوز ورته وایي طالبانو داسې تیږه چې پې وهي تول مارتول. کلما ارادوا ان یخرجوا منها کله چې اراده وکړي چې ترې وځي من غم له دې غمو له دې تکلیف نه اعیدوا فیها وذوقوا العذاب الحریق ان الله يدخل الذين آمنوا الله داخلوي کسان چې ایمان راوړی وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار يحلون فيها من اساور ورچول کېږي دوی ته په جنت کې من اساور بنګړي من ذهب د سرو زرونه ولؤلؤ د ملغلرونه ولباسهم فيها حرير او لباس به پکې ورېښم وي وهدوا الى طيب من القول وهدوا وربخودل سي دوی ته هغه طیب د قول وهدوا الى صراط الحمید او روان بکړل سي دوی غلارې ته هغه لاره چې محموده ده هغه ښه لاره د هغې طرف ته به روان سي. وهدوا الى طيب من القول روان بکړل سي دوی طالبانو الى طيب من القول لا اله الا الله ته طالبان هغې طرف ته به روان تي په توحید و رسالت باندې به دی عقیده وکړي. ان الذين كفروا اکسان چې کافر دي ويصدون عن سبيل الله او منع کوي خلق له لار د الله نه والمسجد الحرام او له مسجد حرام نه خلق منع کوي الذي هغه مسجد حرام جعلناه للناس چې مونږ ګرځولی د دې خلقو دپاره سواء العاکف فيه والباد برابر د په دې کې اوسیدونکی د حرم والباد له دشتې نه راتلونکی ومن یرد فیه بالحاد څوک چې اراده وکړي په دې کې د الحاد او د ظلم نذقه من عذاب الیم وروبچکو دوی ته عذاب درد ورکوونکی. طالبانو ورونو مکې مکرمې کې چې مخکې د خلکو کورونه ول د دروازې نه درلوده بیا وروسته وخت کې دروازې جوړې سولې دته د حاجیانو په مخ باندې د دوی کورونه خلاص ول
وروسته دې دروازې جوړې شوې. دلته طالبانو یوه خبر ده زموږ د امام ابو حنیفه رحمه الله رایه دا ده. امام ابو حنیفه رحمه الله وایي د بیت الله کوټې خرڅول څنګه بیت الله کې کوټې هم ځکه خرڅول دا جایز نه ده. د صاحبینو کو مذهب جایز ده. اوس فتوا طالبانو د صاحبینو کو مذهب ده چې جواز لري. د امام شافعي سے او د اسحاق ابن راهوی الحنظلي د دوی دواړو په مابین کې یوه مناظره سوې ده. روح المانی نقل کړي، امام رازي هم نقل کړې ده. بیا مناظره امام شافعي صاحب ګټلې. امام شافعي صاحب مذهب دا ده چې دا څوک دا خرڅول دا بالکل جایز ده. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ یاد کان اذ هغه وخت بوأنا چې موږ راښکاره کړو ابراهیم علیه السلام ته مکان البیت جای د بیت الله الله تشرک بی شیئا داسې ورته ویلې له ما سره شریک منی کوي هېڅ شی. وطهر بیتي للطائفین پاکئ کوټه د ما د طواف کوونکو دپاره والقائمین والرکع السجود او رکوع کوونکي و سجده کوونکو دپاره وأذن فی الناس اعلان وکړئ په خلک. اوس طالبان روح المانی وي بیت الله څومره جګه ده او څومره ټیټه ده او څومره څومره جګه او ټیټه هغه تاریخ کتابونو کې تیار تله طالبانو هلته بیا ګورئ. که د تاریخ موضوع دا هم د خلک پوښتنه کوي ما ته د تاریخ کتابونه خپله د بیت الله او د مسجد الحرام دا خپله د تاریخ یو باب د طالبانو دومره کتابونه پکې جوړ دي چې حیرانه بس. وأذن فی الناس بالحج ښه کتاب طالبانو یو مالکي عالم د بیت الله د تاریخ په اړه جوړ کړی شفاء الغرام فی تاریخ بلد الحرام علامه فلان الفاسی المالکی دوه جلد کې کتاب د ما سره شته. یو بل ډېر ښه کتاب د طالبانو تاریخ المکه چې دا دنیا کې اولینی تاریخ ته د مکې مکرمې ابوالولید الازروقي تاریخ المکه ورته وایي دا هم دوه جلدونو کې. وأذن فی الناس بالحج اعلان وکړه په خلکو کې د حج یأتوک رجالا وعلى كل ضامر رابسي تا ته پیاده وعلى كل ضامر او په هر ډنګر اوښ باندې یأتین من کل فج عمیق راجب لهر فج تنگین عمیق لرې هر درې لرې نه به انسانان را روان دي. طالبانو چې کله بیت الله جوړه سوه ابراهیم علیه السلام ته الله ویلي اوس اعلان وکړه. وایي څنګه اعلان وکړم دماغ غږ ټولې دنیا ته نه رسېږي. الله عز وجل ورته ویلې ته اعلان وکړه زه یې رسوم.